د کابل طبي علومو پوهنتون صدري قلبي وعایي تدریسي روغتون ډاکټرانو په لومړي ځل د زړه پرانیستي عملیات په بریالي ډول ترسره کړ. د زړه په سوري ناروغۍ اخته منصور خان له ګڼو ستونزو او کمزوري اقتصادي حالت وروسته د درملنې په موخه له ننګرهار ولایت څخه صدري قلبي وعایي روغتون ته د درملنې په موخه راغلی و، چې د دغه روغتون د کادري او تجربه لرونکو ډاکټرانو لخوا د زړه پرانیستي عملیات په بریالي ډول ترسره شو. د کابل طبي علومو پوهنتون د صدري قلبي وعایي روغتون د افغانستان اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د پام وړ لاسته راوړنې لرلي، چې د دغه روغتون د رهبرۍ او ډاکټرانو دوامداره هڅو په پایله کې د تشخیص او درملنې په برخه کې هیوادوالو ته غوره اسانتیاوې برابرې کړي دي. د یاد عملیات جراح ډاکټر د کابل طبي پوهنتون استاد پوهنیار دکتر احمد فواد وردګ د ناروغ د روغتیا په اړه ډاډ ورکوي. مریض نامبرده تقریبا 14 سال عمر داره. یک پسر تقریبا 14 ساله است که مصاب نقیصه ولادی قلبی بوده که به اصطلاح طبی ما ASD میگیم که بین دو اجواف قلب یک نقیصه وجود می داشته باشه و ضرورت به عملیات باز قلبی می داشته باشه و عملیات موفقانه سپری شد. عملیات توسط اساتید دیپارتمنت جراحی صدری و قلبی وایی پوهنتون علوم طبی کابل و سایر پرسنل انستیتوت امراض قلبی، انستیتوت امراض صدری و قلبی وایی اجرا گردیده. عملیات موفقانه بوده. وضعیت مریض کاملا نرمال و استیبل است. د دغه روغتون د رهبرۍ او فعال پرسونل د پرله پسې هڅو د عملیات خونې له تجهیز وروسته یاد روغتون کې د PDA عملیات پیل شول. په همدې ډول د زړه پرانیستو عملیاتو لپاره د چمتووالي په موخه د روغتون طبي کارکوونکو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه په لاره اچول شوي او د دې عملیاتو اړوند ماشینونه اخیستل شوي او نصب شوي دي. د روغتون د جراحي ډیپارټمنټ امیر پوهاند دکتر محمد سلیم توانا د روغتون شته ظرفیتونو، فعالیتونو، ستونزو او وروستي عملیاتو په اړه وایي. تمام بخش‌های جراحی صدری و قلبی وایی در این شفاخانه عملیاتاش اجرا میشه. بعضی از عملیاتاش که نظر به نبودن سامان و لوازم اجرا نمیشد، خوشبختانه حال با حضور همین سامان و لوازم و خریداریش عملیات به شکل درست و موفقانه صورت میگیره. عملیاتی که انجام شده عملیات از جمله عملیات‌های ولادی قلبی یا به نام سوراخ قلب که بدون ماشین قلب و شش اجراش امکان نداشت، حال با موجودیت همین سامان لوازم این عملیات به صورت درست اجرا شده. د زړه په سوري ناروغۍ د اخته منصور خان ورور د دغه روغتون د ډاکټرانو د ستاینې ترڅنګ هغه ستونزې یادې کړې چې پخوا د ناروغ په درملنه کې ورسره مخ وو. خصوصي هسپتالو ته چې د مراجعه وکړل له خپل د مصرف ډېر زیات راتللو په موږ باندې بیا ځکه دې روغتون ته راغللو د مراجعه وکړل. دې روغتون ته چې راغللو او دلته چې ټکله وکتلو ویل د زړه سوری دی. هغې نه وروسته بیا عملیات ورته وکړو او عملیات انشاءالله کامیاب شو. د صدري قلبي وعایي روغتون رئیس دکتر عبدالکبیر په وینا که د افغانستان اسلامي امارت او د ملي او بین المللي بنسټونو مسؤلین د یاد روغتون په تجهیز او پیاوړتیا کې همکاري وکړي، دغه روغتون د خپلو تجربه لرونکو کادرونو پر مټ کولی شي د زړه هر ډول عملیات په خپل هیواد کې ترسره کړي. په ټول دولتي شفاخانو کې اولنی عملیات دی چې په دولتي شفاخانو کې اول ځل زموږ په دغه انسټیټوت کې اجرا شو، چون دغه عملیات مصارف ته ضرورت لري. دغه هر عملیات باندې تقریبا چې 80,000 افغانۍ خرچه راځي. نو که دغه امکانات موږ ته د وزارت د خوا یا د امارت ریاست الوزرا د خوا نه یا د کوم نور کومکي مؤسساتو خوا برابر شي، نو انشاءالله موږ کولی شي دغه عملیاتونه په ډېر ښه شکل سره په دې شفاخانه کې سرته ورسوو، ځکه چې موږ په خپله شفاخانه کې هغه ظرفیت لرو. د صدري قلبي وعایي روغتون کې د زړه داخله، د سینې داخله، د زړه او سینې جراحي ډیپارټمنټونو سربیره د زړه د تشخیص مرکز کې د CT سکین، ایکوکارډیوګرافي، الټراساوند، ATT، ایکس ری، ECG، BMD، میموګرافي، لابراتوار او درملتون شامل دي چې د ځوانو ډاکټرانو روزنې ترڅنګ هیوادوالو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي.